سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په فاریاب کې یو ځانمرګی بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل په قیصار ولسوالۍ کې افغان ځواکونه په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د خپلو چاودونکو توکو د چاودنې له امله له منځه ولاړ. د نوموړي په وینا په دې پیښې کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. په لوګر کې یو اندازه تاریخ تیر درمل د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. دغه درمل چې په یو سراچه موټر کې بار وټاکل شوي وه کابل ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پل علم ښار د لومړي صنف ماموریت له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي د دغو درمل د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. له دې سره سم یو غل چې ګلمیر نومیږي او په پل علم ښار کې به یې خلک لوټل هم تېره شپه د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای نږدې 200 کیلوګرامه چاودونکي توکي کشف او ترلاسه شول. دغه پټنځای چې د چکنور په چاونۍ سیمه کې موقعیت درلود، تېره ورځ د څرګرد ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي له دغو چاودونکو توکو څخه ماینونه او ځانمرګي واسکټونه جوړیږي. د قطر ناستې ګډون کوونکي باید د دولت، اسلامي جمهوریت او د واحد ملت استازیتوب وکړي. ولسمشر غني وایي د دوحې ناسته یوه تاریخي موقع ده او باید طالبان ته قناعت ورکړل شي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کیني او له جګړې لاس واخلي. له بل لوري اجرایي رئیس وایي تمه کیږي چې ګډون کوونکي د مخامخ خبرو لپاره خپلې هڅې ترسره کړي. له بل لوري طالبانو د دوحې په ناسته کې د ګډون کوونکو پر اوږده نوملړ نیوکه کړې او ویلي دي چې د قطر ناسته یوه بلنه ده، نه د کابل په یوه هوټل کې د واده د مراسمو ترسره کېدل. د سولې د مشورتي جرګې ترسره کېدو کمیسیون ویاند وایي په یاد جرګه کې طالبانو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هیله مند دي چې د قطر ناسته وکولی شي په یاد جرګه کې طالبانو د ګډون لپاره موقع رامنځته کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي پرې باور دي چې د سولې مشورتي جرګې ترسره کېدل به د سولې په بهیر کې هیڅ ډول اغیز ونه کړي. طالبانو تر دې مخکې یاد جرګه رد کړې وه. او په غزني کې د برېښنا شرکت د خدماتو څانګې د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره تېره ورځ کېښودل شوه. د غزني والي وایي پر دغې ودانۍ 6.6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي. ویل کېږي د ودانۍ تر جوړېدو وروسته به د برېښنا شرکت ټول خدمات په همدې ځای کې ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.